د نن ورځې تازه پیښې او خبرونه. درنو لیدونکو په خیر راغلی. ویډیو ضرور تر اخره وګورئ ترڅو په ډیرو مهمو خبرونو خبر شئ. پاکستانی یرغل ته مناسب ځواب څه دی؟ پاکستانی الوتکو په کونړ او خوست کې هوایي بریدونه کړي دي چې پکې تر 40 زیات کسان شهیدان شوي دي. په دوی کې لویه برخه ښځې او ماشومان دي. بریدونه د وزیرستاني بې ځایه شویو پر کورونو شوي دي. له همدې امله قربانیان یې یو مخ ملکي وګړي دي. اسلامي امارت دغه برید غندلی او ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې پاکستان دی د افغانانو حوصلې نه ازمایي او دا ډول تېروتنې دي نه تکراروي. په ورته وخت کې د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان سفیر ورغوښتی دی او د برید د غندلو ترڅنګ یې ورته د افغانستان اعراض لیک هم سپارلی دی. له دې سره په ټولنیزو شبکو کې ګڼ شمېر افغانانو د پاکستان دغه برید غندلی دی او د ورته کم غوښتنه کوي. په خوست کې زرګونو خلکو د پاکستان ضد لاریون کړی دی. د پاکستان دا بریدونه وحشیانه او ظالمانه دي او د افغانستان او سیمې له خلکو یې په اقصی جومات او فلسطین کې روان اسرائیلي وحشت هیر کړ. پاکستانی پوځ د اسرائیلو تر رژیم ستر جنایت وکړ او په دې مبارکه روژه کې د ښځو او ماشومانو په وژلو سره خپله وحشیانه څیره بربنډه کړه. پاکستانی پوځیانو دا بریدونه په ظاهرا د هغو بریدونو په غبرګون کې کړي دي چې په دې وروستیو کې پر پاکستانی پوځیانو کیږي. خو دوی دومره ډارنه او وحشیان دي چې د خپلو ځواکونو غچ له بې دفاع وګړو اخلي. له بله اړخه دا ډول بریدونه په واضح ډول پر افغانستان بریدونه دي او په دې سره د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا نقض شوې ده چې په هیڅ ډول د زغملو وړ نه ده. له همدې امله دا برید له ټولو اړخونو ناقانونه، ناوړه، وحشیانه، ظالمانه او اسرائیلي عمل دی چې په هیڅ ډول نشي توجیه کېدلی. دغه برید ته باید ځواب وویل شي او په هیڅ ډول باید هیر نشي. خو پکار ده چې ځواب عاقلانه او د افغانستان حالاتو، ستونزو او اړتیاوو ته په پام سره وي. دا سمه ده چې باید ډیپلوماتیکي راز وشي چې وهم شو، خو تر دې ورهاخوا ګامونه اخیستل هم پکار دي. دا چې موږ هم ورته کار وکړو ممکن نه ښکاري ځکه افغانستان دا وړتیا نه لري چې دا ډول بریدونه وکړي. له بده مرغه موږ داسې هوایي ځواک نه لرو چې دغه ډول بریدونه وکړو. کومې الوتکې چې وي هغه هم د تیر رژیم مفسدینو او خاینینو یا له ځان سره بهر ته وړي دي او یا یې هم دلته تخریب کړي دي. که ځمکنی برید هم وشي بیا هم افغانستان هغه وړتیا نه لري چې سم غچ ترې واخیستلی شي. له همدې کبله پکار ده چې نورو لارو باندې فکر او کار وشي. پکار ده چې په شدت سره د TTP ملاتړ وشي او د دې ترڅنګ د ټولو هغو حرکتونو اخلاقي او مادي ملاتړ وشي چې په پاکستان کې د اسلامي نظام لپاره مبارزه کوي. پاکستانی بریدونه باید هیر نشي. د دغه ډول بریدونو د مخنیوي غچ او پر پاکستان د فشارونو لپاره باید اوږدمهاله کار وشي. د دې ترڅنګ باید ټول تمرکز پر دې وشي چې په افغانستان کې یووالی راشي، خلک او حکومت سره نږدې شي او د یو پیاوړي نظام لپاره کار وشي چې بیا مو نه ایران کډوال وځوروي او نه مو پاکستان پر خاوره دا ډول وحشیانه او ظالمانه بریدونه وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا د یوې تازه اعلامیې په خپرولو سره له طالبانو غوښتي دي چې ډیورنډ فرضي کرښې امنیت باید خوندي کړي. د پاکستان حکومت په خپره شوې اعلامیې کې شپږو موضوعاتو ته اشاره کړې ده. اعلامیې کې ویل شوي دي چې له تېرو څو ورځو راهیسې ډیورنډ کرښې ته څیرمه امنیتي پیښې ډېرې شوي او ګواکې پاکستاني ځواکونه پکې د کرښې له هاخوا په نښه کیږي. پاکستان له طالبانو غوښتي دي چې افغان خاوره د پاکستان پر ضد د استعمالېدو مخه ونیسي. دغه راز ویل شوي دي چې له تېرو څو میاشتو راهیسې په پرله پسې ډول افغان لوري ته ویلي دي چې ترهګر د افغانستان خاوره پاکستان کې د فعالیتونو لپاره کاروي او دوی دې کرښې ته د څیرمو سیمو امنیت خوندي کړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت دغه راز په کابل کې د طالبانو له حکومته غوښتي دي چې د پاکستان افغانستان سرحدي سیمه امن کړي او د هغه اشخاصو خلاف کوټلي ګامونه واخلي چې پاکستان کې په ترهګریزو فعالیتونو کې ښکیل دي. پاکستان ویلي دي چې د افغانستان له خاورې د پاکستان پوله ساتي ځواکونه په نښه شوي او وروستي بریدونه یې له افغان لوري سره تر پرله پسې تماسونو وروسته کړي دي. که څه هم طالبانو تر اوسه د پاکستان بهرنیو چارو وزارت یا د اعلامیې په تړاو کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې چې له افغان خاورې د پاکستان پر ضد د بریدونو ادعا رد کړې وې، د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په دې اعلامیه کې د افغانستان خپلواکۍ، حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ته د درناوي ژمنه هم تکرار کړې او ویلي دي چې افغان حکومت سره به ټولو برخو کې د دوه اړخیزو اړیکو پیاوړتیا لپاره له نږدې کار ته دوام ورکړي. د یادونې ده چې پاکستان جیټ الوتکو د جمعې په شپه د خوست او کونړ په یو شمېر سیمو هوایي بریدونه وکړل چې په پایله کې شاوخوا 20 کسان ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. د لوړو زده کړو وزیر بیا شیخ عبدالباقي حقانی لیکلي دي چې امریکا بمباري کول او مجاهدین یې شهیدانول هیڅ خبره نه وه، خو نن که یو اسلامي هیواد او مسلمان ورور بمبار وکړ اسمان راولوېده.
په بل پوسټ کې لیکلي دي په 2001 کال کې مو چې کومه اشتباه کړې وه دا ځل یې باید ونه کړو. احساسات کنټرول کړئ او د خبرو له لارې مسایل حل کړئ. پاکستان تل زموږ مرسته کړې ده بې له شکه او د مجاهدینو دوست پاتې شوی. په یوه وړه اشتباه دا 40 کلنه دوستۍ مه خرابوئ. په ورته مهال یې بیا په بل پوسټ کې لیکلي دي که یو څوک تا سره بد کوي ته ورسره ښه وکړه. وینه په وینه نه پاکیږي. پاکستان اسلامي ملک دی. د اسلام ملک سره جنګ کول ناروا ده. د دغه پوسټونو سکرین شاټ یې بیا نصیر احمد احمدي په خپله فیسبوک پاڼه نشر کړی. ورسره یې لیکلي دي اسلامي یرغل او اسلامي بمبار هم پکې را پیدا شول. منظور پښتین پر خوست او کونړ ولایتونو پاکستاني پوځي الوتکو د وروستیو بریدونو په اړه خپله خواشیني ښودلې ده. پښتین زیاتوي چې دا جنګ باید پای ته ورسیږي. نور فاروق اعظم لیکلی دي طالبانو تر ډیرو پخوانیو حکومتونو ښه او بدیل یې لنډغر دي. د طالبانو یو مشهور مدافع ډاکټر فاروق اعظم په هغه څرګندونو تود بحث رامنځته کړی دی چې اوسنی امارت تر ډیرو پخوانیو حکومتو ښه دی. ښاغلی اعظم زیاتوي چې د خلقیانو تر حکومت ډیر ښه دی. د مجاهدینو تر حکومت د دوی تر تیر امارت او تر تیر 20 کلن په نسبت ښه دی. مثبت کارونه یې تر منفي ډیر دي. د کار اراده لري. بدیل یې لنډغر دي. دا فرصت باید غنیمت وګڼو. کمزوریو ته یې باید د اصلاح په منشور ګوته ونیسو. د فاروق اعظم دغو څرګندونو ته په ټولنیزو رسنیو کې په پراخه کچه توند غبرګونونه ښودل شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا پخواني ویاند مولانا رحمت الله اندړ نوموړي ته په ځواب کې ویلي دي چې فاروق اعظم صاحب چې اساسي قانون نه لري امیر یې د ولس لخوا په ټاکنو د بیعت له مخې یا د لویې جرګې له لارې نه وي ټاکل شوی. له رئیس تر وزیره یوازې ملا مقرر وي. محکمې هم صحرایي وي. څنګه امارت ورته وایي؟ که ته له لنډغرو ډارېږي خو همدا اوس هم نګه لنډغري ده. څه توپیر یې دی؟ د پکتیا پخواني والي محمد حلیم فدایي بیا په دې اړه لیکلي دي د ډاکټر فاروق اعظم دا روایت جوړول چې د اوسني امارت بدیل لنډغر دي د ډېر افسوس خبره ده. دا د قومي عینکو ملي مسایلو ته کتل دي. د اوسني امارت بدیل یو ملي مشروعیت منتخب حکومت دی چې خپل مشروعیت د پنجاب توپک د میل پر ځای له ولس واخلي. لویه لنډغري دا ده چې ټوله تګلاره یې سوټۍ او کیبل وي. د طالبانو یو شمېر پلویانو بیا د فاروق اعظم د څرګندونو هرکلی کړی دی او ورته ویلي دي رښتیا هم د طالبانو له پرځولو سره به پخوانی شمال ټلواله حاکم او په لنډغرو یو لاس پورې کړي. او ننګرهار کې هم نن د پاکستان د وروستیو هوایي بریدونو په غبرګون کې لاریون وشو. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې شینوار ولسوالۍ مارکو بازار کې زرګونه ولسي خلکو د یوه سوله ییز لاریون په ترڅ کې په کونړ او خوست ولایتونو کې د پاکستان وروستي هوایي بریدونه وغندل او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې یاد هیواد سره د سرغړونې مداخلې او بشري جنایت له امله حساب وکړي. لاریونوالو له مسؤلینو څخه یې د بلمثل اقدام غوښتنه وکړه. لاریونوالو همداراز په لر او بر کې د پښتنو پر یووالي او د پاکستان د وروستي ظلم په اړه یې د راپورته کېدو غږ وکړ. ډېره مننه چې ویډیو مو تر پایه ولیدله. درنو لیدونکو د چینل سبسکرایب مه هېروئ. ویډیو هم لایک کړئ. تر بیا بلې ویډیو چې زه راګرځم تاسو ته تازه او مهم خبرونه راوړم. تاسو ښه وخت ولرئ. الله مو مل شه. د خدای په امان.